چا چې مکتبونه بند کړي ول او د ښځو په مخې تیزابونه شیندل طالب نه وه وروره د تا د واکمنۍ په وخت کې کېده د تا په لنډمهاله حکومتونو په وخت کې کېدل زموږ نه دېر سوي تاسو اوس راغلي یئ موږ ته فرهنګ ښیئ تاسو راغلي موږ ته انسانیت ښیئ د تاسو انسانیت موږ هېر سوی و د ژبې او د لهجې په خاطر چا د چا په سرو باندې میخونه ټک وهل زموږ هېر سوي ول انسانیت او تمدن نه خبرې کوئ انسانیت او تمدن نه کله چې راځئ خبرې کوئ بیا راشئ انسانیت او تمدن د پښتنو تاریخ مطالعه کوئ زما تاریخ میړانه دی زما عزت زما پرمختګ هر څه زما د ویاړ دی او زه ویاړم چې زه پښتنه یم زه که غواړئ چې ستونزې حل شي چې غواړي یو ملت شي نو یو فکر ولرئ پښتانه ذاتي تر کله پورې تاسو هر کور په پښتانه باندې ورتړئ په جمهوریت کې پښتون ملامت د طالب حکومت کې پښتون ملامت په هر وخت کې پښتون ملامت تاریخ به تاسو یوازې د دې تاریخ به د تاسو موږ په څه باندې ولیکي چې دوی یو فاشیست تجزیه طلبه یو قوم ول دا به تاریخ په تاسو باندې ولیکي او ټاپه وکړي